جهان احساس چې د ښار په یوه څنډه کې سبزي پلوري وای خپل کاروبار یې له ډېر لږ سرمایې پیل کړ. د په وینا کله چې د سبزیو کاروبار پیلوو یوازې 1500 افغانۍ ورسره وې او د همدې لږ مقدار پیسو په مرسته ورځنۍ چاره پیل کړې. د وخت په تېرېدو د نوموړي کاروبار د پرمختګ خواته روان و. اوس یې کاروبار تر 100,000 افغانۍ رسیدلی. تقریبا ما د 500 نه شروع کړی، تقریبا اوس 10,000 روپۍ زه لرم چې زه په دې ورځې خپل کورنۍ ته 300-400 روپۍ زه بچت ورنه کولی شم. جهان احساس بیکاره ځوانانو ته هم د مشوره ورکوي چې په کوچنیو کاروبارونو ونه شرمېږي او پیل له کمو پیسو واخلي. بره دا غلطه دی د ځوانانو چې مثال کسب نشته، مصروفیت نشته. مصروفیت شته، کسب شته چې په خپله ځان ته پیدا کړي. د 400 کم کسب نه باید شروع کړي، یا 300-400 روپۍ مصرف کا پیدا کړي، به ډېرې پیسې ولري پیدا کړي. ډیری کسان د کار نشتون او بیکارۍ ګیلمن او سر ټکوي، خو د احساس په څېر یو ځوان چې د غربت سره مبارزه پیل کړه او په کمو پیسو یې ځان بوخت وساتو، اوس د خپل کورنۍ ستونزې د دغه سبزیو په پلورلو حل کوي.